موږ د دې ستاینې لپاره نن د خپل ملګري د ادبي ټولنې ټول لا جمع کړي دي. نننۍ غونډه موږ د هغې په دغه سره رابللې ده چې موږ دغه ځوان وستایو. زموږ د کلي لاندې ادبي ټولنې مشران او بیا زموږ چې کوم ممبران صاحبان دي هغه هم دلته موجود دي. دا د دې لپاره چې زموږ د کلي یو ځوان ډېره مړانه کړې ده او حق یې جوړېږي چې موږ ډېر څه وکړو د هغه لپاره د کورنۍ ته کار وکړو. خو دا نننۍ غونډه او دا پروګرام د دې لپاره دی چې موږ د دغه ځوان کورنۍ ته او د هغه پلار ته او د هغه خپلو خپلوانو ته موږ مبارکي ورکړو او خاص کر موږ یحیی سردار ته مبارکي ورکړو چې دا ډېره مړانه کړې ده چې دا دلته دا ځان ستړی کړو. لکه انسان چې یو کامیابۍ ته رسېږي نو دا ډېر جهد مسلسل استوي هغې ته رسېږي. یا به د خپل پلار نوم روښانه کړي بیا چې ډېر محنت وکړي د خپل کلي نوم به روښانه کړي چې ډېر محنت وکړي د خپل ملک نوم به روښانه کړي د خپل قام نوم به روښانه کړي. غواړو چې د خپل کلي د ځوانان په هر یو فیلډ کې داسې متحرک شي چې که هغه په لوبو وي، که هغه سیاست وي، که هغه ثقافت وي، که هغه ادب وي. دا نه چې دوی یو بل ته شعرونه واوري او بس خبره ختمه شي. نو موږ کوشش کوو چې د هره شعبه کې ځوانان زموږ څه وکړي چې د هغې پذیرایي وکړو، د هغې دادرسایي وکړو. نو دا ځوان چې کوم دی یحیی سردار د مستر فزیک اسلام آباد منتخب شوی دی. نو موږ د دې ستاینې لپاره نن د خپل ملګري د ادبي ټولنې ټول لا جمع کړي دي چې د خپل ماشوم ته ستاینه وکړو د ده دا کار او یا د دا کم محنت کړی دی یا دا د مستر فزیک اسلام آباد منتخب شوی دی. نو دا د یو ورځ محنت نه دی، دې لپاره به ده په کلونو په ځان باندې سختۍ تېرې کړي. نو موږ صرف د ده ستاینه کوو. دغه شان به موږ په هر فیلډ کې که چا اوس په امتحان کې ښې نمبر واخیستی، چا کرکټ کې څه وکړلو، چا بل څه فیلډ کې لکه موږ به ادبي ټولنه صرف د دې ادب پورې محدود نه ساتو. دا به موږ هرو شعبو ته ورو د خپل طرف نه به د هر چا دادرسایي کوو چې زموږ دا نوي ځوانو په دې خبره باندې ورسي چې او زموږ شاته هم څوک شته چې زموږ پذیرایي کوي. نو په دغه بنیاد هم دا پروګرام جوړ کړی دی. نن چې کومه غونډه ده، کومه ټولنه ده، دا زمونږ ډېر دروند مشر، زمونږ ډېر خوږ ملګری سردار یوسفزی د هغې بچی دی یحیی سردار. هغه چې په اسلام آباد کې کومه مړانه کړې ده، موږ ټول تولاندی کلي، ټول تولاندوال په دې باندې موږ فخر کوو. دا نننۍ غونډه موږ د هغې په دغه سره رابللې ده چې موږ دغه ځوان وستایو او دغه شان زموږ په نور ځوانانو کې هر رنګه جذبه راوچته شي، که هغه په قیرت کې وي، که هغه په امتحان کې وي، که هغه په کرکټ کې، والیبال کې، که هغه په هر څه کې وي. نو زموږ هم دا کوشش دی د تولاندی ادبي ټولنې چې موږ د هغې دپاره دغه شانه یو غونډه جوړه کړو او موږ هغه وستایو. او الله دې کړي چې د یحیی سردار غونډه کې زموږ په دې کلي کې نور هم ډېر بچي را پیدا شي چې زموږ د کلي دا نامه دغه شان روښانه وساتي. نن تولاندی ادبي ټولنې زما په اعزاز کې یو پروګرام کړی دی. ما د باډي بلډینګ یو کمپټیشن کوم چې د اسلام آباد مینس فزیک په نوم باندې و، هغه ټایټل ما په خپل نوم کړی دی. دا په 23 فروری باندې او دې کې د اسلام آباد د اوورال چې کوم ټول کیټګریز او ټول جیمونه د هغې پارټیسپینټس پکې شرکت کړو. زما فرست ایکسپیرینس او یو ښه ایکسپوژر وشو. او نن چې کوم پروګرام دی زما په آنر کې کړی دی. نو د دې ټولو مشرانو د خپل پلار سردار یوسفزی چې کوم ټول دوستان دي، خپل ترونه، خپل رور، خپل ټول تره زامن، د دې ټولو ذاته شکریه ادا کوم. او دې سره سره زه یو ته دا پیغام هم ورکول غواړم چې تاسو کو سټډي کوئ، خپل جاب کوئ او کار څه کوئ، نو تاسو خپل ژوند لا الموست خپل باډي لا 24 اور کې یو اور ورکول شي. دې سره سره تاسو ډېر پوزټیو امپیکټ په خپل باډي کې نوټیس کول شي. خپل لایف سټایل کې تاسو چې کله ورک آؤٹ شروع کې، ټریننګ شروع کې او any kind of physical activity شروع کې، د سره تاسو په خپل مسلز کې او د سره چې کوم physical activity یا تاسو کوم ډیپریشن یا انزایټي یا any kind of چې کوم illnesses نو هغه تاسو دا ډېر حد پورې اوایډ کول شي. ځکه چې تاسو any time د سره اکټیو یې، فرش یې، تاسو مازغه اکټیو یې، both mentally and physically تاسو strong لازمي کوشش وکړئ چې physical activity کې ځان انوالو کې او ورسره ډېرو تاسو نیگیټیو سایډز نه لایک نشونه او ډېر زیاتو منفي شیزونه نه تاسو دا بچ ساتئ. सब 3 है 5 है
5 हैं, 2 और आ रहे हैं। ओके नहीं आ रहे, उसको डिस्क्वालीफाई कर दे। ओके नाउ स्टैंडिंग